سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې پکسل لب پښتو اپلیکیشن موږ تاسو ځان لپاره را ډاونلوډ کړو. د اپلیکیشن چې دی د پښتو د خط ډیزاین لپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن دی چې یو افغان جوړ کړی. د اپلیکیشن د پښتو د خط ډیزاین لپاره ډیر زیات خوندور دی. بالخصوص دغه چا لپاره دغه اپلیکیشن ډیر زیات ضروري دی چې هغوی یوټیوب لري، یوټیوب چینل لري، همدارنګه هغوی چې د یو تصویر باندې خط لیکي. د اپلیکیشن انسټالول د هغه لپاره ډیر زیات ضروري دي. نو په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې پکسل لب پښتو اپلیکیشن موږ تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړو. دغه اپلیکیشن چې د دوستانو په پلی سټور کې چې دی نه پیدا کیږي، یعنې په پلی سټور کې دغه اپلیکیشن نشته. ما پرې مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، په هغه کې ماته زیات دوستانو دا کمنټونه وکړل چې د اپلیکیشن موږ له کوم ځای څخه پیدا کړو. نو نن دوستانو تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن موږ تاسو ډاونلوډ کړو، پکسل لب. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ دوستانو دغه ویډیو وخت کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په حال باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن دي چې دواړه افغان جوړ کړي دي، پکسل لب او پکسل لب. نو دواړه یو شی دی، دا چې دی په لومړي ځل ایډیټ شوی دی، دا چې دی بیا دویم ځل دغه اپلیکیشن ایډیټ شوی دی. ګورئ دوستانو دواړه یو شی دی. د خط ډیزاین لپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن دی. زه هر به چې مثلا هر یو تصویر جوړوم، هر یو تصویر باندې لیکنه کوم، نو په دې اپلیکیشن کې زه جوړوم. دا ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. ګورئ دوستانو دلته صرف دغه نمونه شینې په انګلیسي دي. بیا دلته چې راشو دلته ایډیټ شوی د پکسل لب په نامه پښتو باندې چې لیکل شوی دی. په دې کې چې دی ټول هر څه په پښتو دي. ګورئ دوستانو رسمول، شکلونه، د عکس داخلول، سټیکرونه، هر څه چې دي په پښتو دي. ګورئ دوستانو د هر څه په پښتو دي. ډېر زیات زبردسته اپلیکیشن، دواړه ډېر زیات زبردست دی. ګورئ دوستانو د دې ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو چې دا کومه ویډیو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. دغه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دغسې تاسو دلته ښکاري دې لیکنه، په دې لیکنه چې تاسو کلیک کړئ لاندې چې کومه زیره خلاصېږي دلته ویلي چې ډسکرپشن. په دې ډسکرپشن کې ما لیکلي وي د اپلیکیشن لینک. دا دی تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ، اپلیکیشن به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. تاسو به ټلیګرام ته لاړ شئ، ځکه دا په پلی سټور کې نشته، دا یوازې په ټلیګرام کې تاسو ته پیدا کېږي. تاسو به ټلیګرام ته چې کله په لینک باندې کلیک وکړو، تاسو به اتوماتیک ډول چې د ټلیګرام ته راشئ. چې کله ټلیګرام ته راغی، د موبایل اپلیکیشن په نامه کوم چینل چې دی د ټلیګرام چینل چې دی، ګورئ دوستانو دغه دی. ګورئ دوستانو پکسل لب نوی اپډیټ ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به راشئ په دلته دغه دې ځای باندې به کلیک وکړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره پکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او دوستانو که چېرته تاسو غوښتل چې د پکسل لب باندې نه پوهېدئ یا پکسل لب تاسو انسټال کړو په هغې باندې نه پوهېدئ، نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به تاسو ته د پکسل لب اپلیکیشن مکمل کورس شروع کړم. که ستاسو خوښه وي نو په کمنټ کې ولیکئ چې هو موږ ته چې دی کورس شروع کړه. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.